مهم خبر د دوحې ناسته فضلي وایي بهرنیان د افغانستان ستونزه نشي حلولی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د افغانستان په جمهوریت نظام کې د چارو د ادارې مشر فضل محمود فضلي د دوحې پر وروستۍ ناستې نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې بهرنیان د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. ښاغلي فضلي د طالبانو حکومت استبدادي ګڼلی چې په وینا یې افغانان یې یرغمل کړي او افغانستان یې له نړیوالې انزوا سره مخ کړی دی. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي بهرني دولتي او غیر دولتي سازمانونه د افغانستان ستونزې نشي حلولی. له اوسني استبداده د وتلو لپاره اړتیا ده چې ملي او وطنپاله خلک د یو فکر په اساس یو بل ته لاس ورکړي او بیا د هیواد په داخل کې په خپلواکه توګه حاکمه ډله چیلنج او پر ضد یې اقدام وکړي. دغه پخواني چارواکي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رول هم ننګولی دی. فضلي څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د تیرو لسیزو ټولې ناستې د افغانانو په بدبختۍ تمامې شوي او کوم کسان چې د یاد سازمان له ناستو هیله لري هیله یې منطقي نه ده. دا او د نورې چمتو کړی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.